زحمت دی د پلار نه مې خدای نظر دی خیاطي کوم پر 8 بجې راځم تر 11 بجو دلته کار کوم بیرته پر مکتب ته بیا ځم تر 11 بجو سنیوالې بیا تر 4 بجو پورې د 4 بجو بیرته راځم تر ماښام پورې خیاطي زده کول سخت دی کار غواړي وخت غواړي مکتب کې 5م صنف کې یم د مکتب په مضامینو کې مې یو قرآن کریم خوښېږي نور مې هم خوښ دي ټوله پلار مې له ټوله هم خیاطي زده کوم مکتب ته ځه ماښام لخوا چې راغی د خیاطي څخه بیا کارخانګي لیکم دا کار ډېر سخت دی مکتب ته ځم هم کارخانګي لیکم هم خیاطي کوم ستړی کېږم په ټوله کې ماشومانو باندې باید مور او پلار اول سر کې خپل تعلیم او درس او کوشش وکړي چې تعلیم او زمینو ته برابره کړي د درس زمینو ته برابره کړي د لوبو زمینو ته برابره کړي چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي خو د دې تر څنګ زیاتره کورنۍ چې د اقتصادي مشکلات زیات لري نشي کولی چې هغه خپل ماشومان خپل هدف ته ورسوي نو کوشش سره کوو الحمدلله ډېر تکړه او ښه ذکي هوښیار ماشوم ده کرکټ مې ډېر خوښ ده ډېر دغه یم کې وخت نه لرم خیاطي کوم هغه راسه پاتېږي فکر کوم چې دې ارمان ته به زه ونه رسېږم په بیټ کې صدیق خوښېږي په بال کې مې نوین خوښېږي او غضنفر مې خوښېږي زه په کرکټ کې هم بال هم کولی سم بیټ هم کولی سم اول زه دکان ته راسم اول شیشه پاکوم بیا ماشینان ټوله پاکوم جارو ده کړی بله چې هغه وکړم بیا که تڼۍ ولې هغه ټکوم که کار ولې هغه کوم تر اوسه پرتګونه اتون کوم پرتګونه اتو کوم په دغه کې مې هم غاړې نوکی زده دي پرتوګ ته مې چسپې زده ده والدین ته دا پیغام ده خپلو بچو باندې تعلیم وکړي او بیا لوبو ته پرېږدي او بیا کار دې بیا پرې نه کوي ځکه چې دا یې ستړی کوي او د تعلیم غټ معنی کېږي